بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن شلم د فبروري کال 2018 چې جمعة المبارک سره سمون خوري او د روژې مبارکې میاشتې درېیمه ده، ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات نړیوال موضوعات دي ټول، او بالخصوص ټول د ایران، اسرائیل او د امریکې شخړه ده، او په ضمن کې نړیوال واړه مسایل نور هم مې راخیستي دي. واړه دي خو غټ دي، په عین حال کې یعنې خبر مې وړوکی راخیستی دی، خو خبرونه ټول مهم دي او په نړۍ سطحه تاثیرګذار دي. نو راځم اول دې ته چې اسرائیل خپل پوځ ته د کاملې آماده باش یا د تیارۍ حکم ورکړی دی چې کېدای شي دوی ویلي چې مذاکرات په هر صورت نتیجه نه ورکوي، ناکامیږي، او دوی به چې مجرد دا دغه کېږي دوی به اقدام کوي او پر ایران باندې به برید کوي. اکسیوس خبر ورکړی دی چې د جنگ دغه نږدې دی د اسرائیل د خوا نه، او د مذاکراتو دغې نه دوی فاصله نیسي. اکسیوس هم دا ویلي دي چې د اسرائیل حمله پر ایران به د امریکا د ملاتړ باندې کاملا په حساب ملاتړ به ورسره ولاړ وي. یعنې دا اکسیوس وایي چې اسرائیل دا دغه کوي چې موږ به حمله کوو او امریکا به کاملا خپل ملاتړ زموږ نه اعلانوي. اما د امریکایي سناتورانو بعضو سره دغې ارزونو دا ښودلې ده چې دوی وایي تر اوسه پورې قاطع او نهایي تصمیم په امریکا کې نه دی نیول شوی چې دوی پر ایران باندې برید وکړي. ممکنه ده چې دا یو لږ څه زیات وخت ته به ضرورت لري، او اکسیوس د خپلو منابعو نه هم دا خبره کړې ده چې دا برید کېدای شي په څو هفتو کې، راتلونکو هفتو کې وشي، او دا برید به د څو هفتو لپاره دوام وکړي. اما د چین او د روسیې او د ایران موقف دا دی چې که اول خو جګړه باید ونه شي، که وشوله بیا دا د امریکا په خوښه باندې به د څو هفتو نه دا به ډېره اوږده شي او ډېره به وغځېږي او ډېر ملکونه به پکې را داخل شي. او عین حال کې دوی دا خبره هم کوي چې د خبرو اترو ترڅنګ د جنگ اواز اوچتول د یو د یو فشار په توګه باندې دوی ترېنه استفاده کوي. همدارنګه اکسیوس ویلي دي چې که امریکا برید کوي نو دا برید به ډېر غټ او ډېر قوي برید به وي. د دې په حساب هر اړخیزه پلانګذاري شوې ده، او د دې دغه دا دی چې ایران باید کاملا تضعیف شي او ډېر ښه به دی چې نظام تغییر شي. یعنې دا کوشش د دوی د نظام د تغییرولو لپاره دی، د بدلولو لپاره دی. همدارنګه ټرمپ دستور ورکړی دی چې د امریکا څومره قوا په سوریه کې دي ټوله دې آماده شي او دی د سوریې نه ووځي. دا خبر وال سټریټ جورنال ورکړی دی، ویلي چې د ډونالد ټرمپ حکومت تصمیم نیولی دی چې خپل قواوې به په آینده راتلونکي 2 میاشتو کې د سوریې نه کاملا وباسي. چې دا تصمیم یې ولې نیولی دی په دې هکله توضیح نه ده ورکړل شوې، ځکه چې دوی د سوریې د نیولو لپاره هلته د بشار الاسد د حکومت راوستلو لپاره امریکې ډېر هڅې کړي او ډېر مصرف یې کړی دی. دا دومره چې په ساده د ښکاري چې دا به ووځي، فکر نه کوم چې داسې کوم خبره دغه وي، حتما کوم څه بل پلان لري. او دا دغه یې کړی دی چې خپل د مراکز او خپل اډې چې په سوریه کې دي دا به ټول تخلیه کوي. دا اډې د 2014 نه پس دلته جوړې شوې، کله چې د بشار الاسد د حکومت د پرځولو پروګرام جوړ شو، امریکایانو خپل قواوې راوړلې چې د بشار الاسد د وهلو نه تر وخته پورې 1000 تنه امریکایي پوځ دلته مستقر وو. بل خبره دوی دا هم شوې ده چې سره دی چې که چېرته په امریکې قواوې د سوریې نه کمې هم شي، مګم د توازن د منطقې د ساتلو لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي، او هلته به د دې لپاره چې سوریه بې توازنه نشي او د سیمې ملکونو دغه کنټرول دی، دوی به د حفظ امنیت لپاره په سیمه کې هلته به خپل لازم امنیتي تدابیر نیسي. نو که قوا وباسي امنیتي تدابیر چې د کنټرول هلته اوسي، دا به څه دا توضیح دوی نه ده ورکړې. همدارنګه د اسرائیل پخوانی صدر اعظم نفتالی بینت ویلي دی چې ترکیه د ایران نه لوی خطر دی د اسرائیل لپاره، او ایران دغه ترکیه او قطر په سوریه کې
د یو بالقوه او د لوی خطر په توګه باندې اسرائیل ته مبادل شوی دی. دی وی چې ترکیه او قطر په دې سیمه کې یعنی په سوریه کې او په غزه کې ډیر اثر او رسوخ پیدا کړی دی او د اسرائیل د محاصره کولو فکر لري. ترکیه او قطر او د چې دی په سوریه او په غزه کې په حال د توسعه کې دي یعنی پراختیا کې دي او دوی غواړي چې اسرائیل محاصره شي. همدارنګه ترکیه غواړي چې سعودي د اسرائیل په مقابل کې ودري او د پاکستان د اټومي قدرت په همکارۍ سره د اسرائیل په مقابل کې دوی د دینه استفاده وکړي. نو دوی دا وایي چې یعنی دغه ملکونه چې د پاکستان، ترکیه او عربستان سعودي او دی او د قطر دا فل حال اسرائیل ته دغه دي دا چې د اسرائیل څخه کمبل پلان دی دغه یو پلمه جوړي بهانه نسی بیا برید کوي دا به روسو واضح او معلومه شي. بل خبردار دی چې پوتین د کیوبا د بهرنی چارو وزیر سره لیدلی دي او د امریکا د تعزیراتو او د تحریمونو یعنی د بندیزونو په مقابل کې دغه عمل غندلې دي او د هر ډول مرستې ژمنې د کیوبا سره کړې ده. تاسو معلومه ده چې کیوبا د تیرو د 1980 نه را پدې خو یعنی کوم 15 کاله د امریکا د تعزیراتو او تحریمونو لاندې دی او الته په اسانه باندې تجارت او دان نه کیږي. مګر کله چې مادورو د ونزویلا مشرو نو دا کار کو چې کیوبا ته به وخت په وخت دغه ضرورت پټرول او نفت چې دی په کارو هغه ورته ورکول و چې امریکا دغه مادوري لري کړی دی پس دغه نه په کیوبا باندې د پټرول بند کړی دی او اوس فعل حال په کیوبا کې موټرونه ډیر په خار کې نشي ګرځیدل. تیارو پروازونه کم شوي دي ځکه چې هغه پټرول نه لري چې خپل تیارو ته او موټرونو ته دې ته برابر کړي. د دې لپاره روسیې دا ژمنه کړې ده چې د کیوبا د پټرول او د دې د لوازمو دغه ضرورتونه به پوره کوي او د لاس به نیسي چې دا په حساب د کیوبا لپاره غټه خبر ده. خو امریکا وایي چې هر ملک چې کیوبا ته پټرول ورکړي یا مرسته ورسره کوي هغه به هم د تحریمونو او د فشارونو لاندې راځي. همدارنګه جرمني اعلان کړی دی چې مشرق الوسطا کې د تنازع له کبله د خپل هغه کوم قطع یا قوا چې په عراق کې لري دا د عراق نه وباسي یا استیده. همدارنګه پاکستان د سعودي له لارې غواړي چې د تورخم لاره پرانیزي او کوم بد چې کړی دي سخت پښیمانه دي ځکه چې دوی فکر کو چې په دې طریقې سره به افغانستان د فشار لاندې ونیسي د خپل فشار لاندې راغلل. اوس لګیا دي وزر زاري کوي اوس سعودي ته ویلي دي چې دا په امارات اسلامي باندې فشار راوړي تر څو امارات اسلامي د تورخم لاره خلاص کړي او پاکستان خپل اهداف ته چې د نظام تضعیفول دي او همدارنګه منځنۍ اسیا ته تګ دی الته لاره پیدا کړي. خو زه فکر کوم چې اوس ملت ډیر بیدار شوی دی او د ټولو یو आवाज دی هغه دا دی چې پاکستان ته به د لاره په هیڅ قیمت باید خلاص نه شي. همدارنګه په انګلستان کې شاهزاده انډریو دا نیول شوی دی یعنی د پادشاه ورور چې دی انډریو ماونت باتن وینزر شورته وای دا د ورور دی او دا د اپستین په قضیه کې په فایل کې نیول شوی دی او د دې په مقابل کې به دوسیه جوړیږي. څنګه چې تاسو معلومه ده د شاهي کورنۍ ټول غړي مسؤون دي د باندې قانون نه لاګو کیږي او د دې گرفتاری دا ممکن نه. خو تاسو دا معلومه ده چې دغه اپستین د واقع نه چې پروسه کاله دا رامخې ته شول پاچا دغه نه د خپل ورور نه انډیونه هغه ټول په حساب صلاحیتونه او اعزازونه چې د شاهي کورنۍ د خوانه دغه یو غړي ته ورکول کیږي او دغه نه ګټه اخلي هم مالی او معنوي ټول ګټه تینه اخلي او هغه د قانون په نس کې مسؤونی هغه تینه اخیستي دي. نو ځکه د انګلستان قانون هغه ته یعنی پولیس هغه ته لاس واچو او هغه گرفتار ک او دغه ځکه چې هغه شاهي کورنۍ مسؤلیت نه لري هغه کوم چې د ملاتړ لپاره دی هغه اوسونه اخیستل شوی دی. همدارنګه ترامپ د انګلستان وزیر اعظم کیر سټارمر ته خبر ورکړی دی چې د ډیګوګراسي په متعلق چې کوم تصمیم د نیولې دی دا به ډیر قیمته دی تمام شي او دا د تصمیم ډیر غلط تصمیم دی. دا تصمیم کوم یو دی دا هغه تصمیم دی چې ما په 22 د جنوري کال 2018 د پنځشنبه په ورځ باندې خپل په برنامه کې تاسو ته ویلو چې چون په ډیګوګراسي کې
د امریکا نظامی اډه ده هلته د او دا ځمکې چې دي پخوا د فرانسې وي بیا انګلستان دغه کړلې واخیستلې انګلستان سره اوس دا جزیرې د انګلستان سره دي خو ملګرو ملتونو دې ته ویلي دي چې دا مورشس ته ورکوي او انګلستان ما تاسو په هماغه 22 د جنوري په برنامه کې دا خبره کړې وه چې انګلستان دا پروګرام دی چې دا به د ملګرو ملتونو خبره مني دا جزیرې به ورکوي مورشس ته تر څو چې امریکا د دې اډونه بې بهري شي هغې خپل جهازونه واخلي بل خوا لاړ شي دا وسپاري مورشس ته او بیا بیرته د مورشس نه دا اډې یعنی د ګاس جزیرې یعنی یوه جزیره نه ده څو جزیرې دي ورته ډګاس وایي دا پیدایوي ډیګوګراسیې ده نو دا به دوی بیا په تېنه په اجاره باندې واخلي یعنی په لیز باندې به تېنه واخلي خو دې کې اوس نوی خبر دا راغلی دی چې امریکا دا خبر کوي چې کوم تصمیم چې سټارمر نیولی و چې دا ځمکه به مورشس ته سپاري بیا بیرته به په لیز باندې اخلي دا درست عمل نه دی او که چېرته دی وایي چې په دې رقم سره د انګلستان موقف به تضعیفه شي او دا جزایر به د لاسه ورکړي خو یو بله غلطه خبره یې کړې ده چې هغه بالکل د عقل منطق نه لرې ده ټرمپ ویلي دي چې که چېرته دا کار وشي نو دا جزایر د ایران لاسته به ولویږي او ایران به دا جزایر ونیسي داسې یو خبره چې بالکل شاخ و دغه نه لري به سر و خپې نه دي معلوم ځکه چې دا جزایر د ایران نه 2400 کیلومتره لرې دي نو دلته هغه خپل سیمه نشي ساتلی نو هغه په ډیګوګراسي کې څه کوي چې لاس وراچوي خو ما دا د امریکا د یو بهانه جوړه کړي دا ملک د خطر دی زه دا کار کوم اوس هغه دا وایي چې چون انګلستان دا د مزه نشي ساتلی زما دنده دا ده چې زه د انګلستان د منافعو نه دفاع وکړم او که انګلستان ضرورت ولري نو موږ به د دې د منافعو لپاره چې دا ځمکه د لاسه ورنکړي موږ به ورسره ودرېږو په عین حال کې دا دغه کار یې کړی دی چې دوی وایي چې دوی به د مورشس د حکومت سره غږیږي او دغه جزیرې چې دي دا به د امریکا تېنه اخلي یعنی هغه کوم اقدام چې انګلیس کوي چې دا یې مورشس ته جزیرې ورکولې او بیا یې بیرته د 9 کالو لپاره په لیز اخیستلې په 4 میلیارډو یا څومره میلیارډو ډالرو باندې دا پروګرام هغې جوړ کړی و اوس امریکا وایي همدغه کار زه خپله کوم زه مورشس سره خبرې کوم او دا ځمکې تېنه په لیز باندې اخلمه 9 کالو لپاره او زما تیارې به هملته ولاړي نو دلته یو فاصله په منځ د انګلیس او امریکا کې راځي ځکه چې دواړه د دې نقطې باندې په سره په شخړه کې دي همدارنګه انګلستان ویلي دي چې دا به امریکا ته د خپل د اډونه د ایران په مقابل کې د برید لپاره اجازه ورنکړي د دې د استفادې اجازه به ورنکړي یعنی دی ویلي چې RAF یعنی رایل ایر فورس د انګلستان د شاهي هوایي قواونه د امریکا د دې د اډونه به استفاده نشي کولی چې هغې نه یو اډونه د هغې د قبرس یا سایپرس اډه ده تاسو معلومه ده چې په تیر 12 ورځني جنګ کې انګلیس ډېر کومک د امریکا او اسرائیل سره کړی دی همدغې د قبرس د جزیرو نه او د هغې نه تیارې اوښتې دي او هلته څه دغه لکه چې د یونان په دغه کې هم دوی څه قوا د انګلیس لري اډې لري او همدارنګه ځینې اډې نورو نقاطو د دنیا کې هم لري دا انګلیس ویلي زما به د اډونه امریکا استفاده نشي کولی او زموږ د اډونه به د ایران په مقابل کې هېڅ پرواز نه کیږي دا به بالکل ممنوع او دا خبر چا ورکړی دا د انګلستان یو معروف اخبار UK ایکسپریس ورکړی دی چې د لوی اخبارونه نه دی او هغې دا خبره تاییده کړې ده چې انګلستان صدر اعظم دا کړی دی دې به مرسته نه کوي هیله برنامه ګورئ خوښ کړئ دوستان سره شریکئ وما علینا الا البلاغ